ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د ننګرهار کډوالو چارو ریاست تر چتر لاندې انرسي له لوري جلال آباد ښار کې 1500 بې ځایه شوو کورنیو سره د اشپزخانې وسایلو او د کور اړوند نورو توکو مرسته وشوه. د ننګرهار اقتصاد ریاست په هڅو او د یو شمېر خیریه بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د رینور ولسوالۍ کې د پاکو اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان له مشر سره کتلي دي. د عامې روغتیا وزارت په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د روغتیايي سیستم اړوند د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ د پولیو لابراتوار پر فعالیت په روغتیا برخه کې د نویو کړنو پر څرنګوالي او د ځینو روغتیايي برنامو د ښه پلي کېدو په اړه خبرې شوي دي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو.